د ارګ د اتفاق جامع څخه زموږ قدرمن اورېدونکي احمد الله یتیمیار، فیض الله بریالی، عبید الله، عزت الله، منیر احمد، اختر محمد لیکه لېږلې دي او پوښتنه کوي چې که یو سړی په روژه کې ناجوړه سي دغه سړي روژې وخوري، دغه سړي ته د روژې حساب نه معلوم، باید دغه سړی څو روژې ونیسي؟ حضراتو دا سړی به د خپلو قریبانو څخه پوښتنه وکړي چې دی مریض دی، یو خدمتګار خو لري، که لور وي که زوی وي که د خپله کوروالا وي، د هغو څخه به دی معلومات وکړي چې زما د مرض شپې او چې هغه روژې مې خوړلې دي هغه څو وي. که هغه ورته 10 وي 12 وي هغه قول باندې به دی عمل وکړي، هغه د روژې به ونه شي. او که هغه څوک هم نه درلود او رښتیا د ده څخه تاریخ ورک دی، هغه ورځې جندې ایرې دي چې څو روژې ما خوړلې دي، بیا د نو دی هغه خپل ظن غالب معتبر کړي. که دی په 10 په 12 کې شک و 12 به ونه شي، او که په 12 15 کې شک و چې ما 12 روژې وخوړې که 15 بیا د هغه 15 روژې خدای د احتیاط په خاطر هغه عمل بالاکثر به وکړي. هغه ډېرې ورځې چې د په خیال کې راګرځي احتمالا هغه روژې به دی ونه شي، د ده غاړې په خلاصېږي، نور پر ده جرم نه راځي. والسلام.